زما وینه پښتنه پښتنه ساده پښتو پت پښتو غیرت ابرو زما ده د پښتو مینې په تور مې که څوک وژني زما سلزله پرې خوښه او سلا ده زه به مړ شم نظریه مې نه مړه کېږي خوره شوې چې په ټوله پښتونخوا ده رسوا مینه پټولی ستوری نشي رسوا مینه پټولی ستوری نشي د پښتو سره یې مینه برملا ده. اوس زه د یو څو خبرو او نظم دپاره عبدالرحمن لوګی صاحب راغواړم چې هغه تاسو ته خپل کلام واورئ. عبدالرحمن لوګی صاحب. السلام علیکم. دا چې ورځې او که شپې دي د عمري کتاب صفحې دي چا لیکلي څوک یې وایي چا لیکلي څوک یې لولي څوک یې تش په تماشې دي په شاهکار کې د ازل خو قسمه قسم نظارې دي کوم یو درته بیان کړه پکې ډېرې واقعې ښې مې د پلرو د نیکو خبرې یادې دي ما ته د تاریخ د مېړنو خبرې یادې دي زه او ته او دا سره په هغه ټول پوره نه یو زه او ته او دا سره په هغه ټول پوره نه یو ما ته چې د کومو پخوانو خبرې یادې دي څوارلس صدۍ مخکې چې کومه ښه ځواني کړله څوارلس صدۍ مخکې چې کومه ښه ځواني کړله اوس هم د هشم د مېلمنو خبرې یادې دي شکل د اجل و ابو جهل ته موعود معاذ شکل د اجل و ابو جهل ته موعود معاذ بدر ته د دې تنکو ظلمو خبرې یادې دي شکل د اجل و ابو جهل ته موعود معاذ بدر ته د دې تنکو ظلمو خبرې یادې دي و اسمانه څه دی کربلا خو راته ووایه و اسمانه څه دی کربلا خو راته ووایه تا ته خو د هغو حوصلو خبرې یادې دي دا نوې وسله چې قیامت خیزه زلزلې لري دا نوې وسله چې قیامت خیزه زلزلې لري دې کې هم د سورو او د نیزو خبرې یادې دي نو څه اثر به واخلې د وینا نه مې زلمیت اوس خو بل کار نشته که څه اثر به واخلې د وینا نه مې زلمیت تا ته خو بس یو د جینکو خبرې یادې دي خلق بالکل په دغه کې لګیا دي څه اثر به واخلې د وینا نه مې زلمیت تا ته خو بس یو د جینکو خبرې یادې دي و زه لوګی چې داسې تخیل دا تغزل لرم زه لوګی چې داسې تخیل دا تغزل لرم ما ته د حمزه د باریکو خبرې یادې سلام علیکم.